د ننګرهار ولایت مقام وايي ټاکل شوی د ایران په مالي ملاتړ د یاد ولایت د ملکي هوایي ډګر 3 کیلومتره ځغاستلیک له نړیوالو معیارونو سره سم بیا ورغول سي چې له رغونې وروسته به مخامخ له ننګرهار څخه ایران ته هم الوتنې پیل سي. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې کله ایران سره د ایران پاکستان غازو پایپلاین کار پیل کړي نو د دوی له بندیزونو سره به مخ سي. د سعودي عربستان ماډل رومي قحطاني به په لومړي ځل د یاد هیواد په استازیتوب د ښکلو نجونو نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو عالي کمیشنرۍ ویلي چې په تیر 2023 کال کې 1181 تنه افغانان امریکا او اروپا یا خپل وروستي هدف ته د رسیدو په تکل په قاچاقي لارو کې مړه شوي دي. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان حکومت خلاف لوی لاریونونه اعلان کړل. نوموړی تور پوري کوي چې د تیرو ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه شوې او په قصدي ډول د دوی کسان ناکام شوي دي. د دې خبرونو بشپړ جزئیات پر ځلا نیوز ویبپاڼه لوستلی او لیدلی شئ.